طالبان وایي له دې وروسته به د پاسپورت غوښتونکو ته یوه اونۍ کې پاسپورت ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوه خبري غونډه کې وویل هفتهوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کومه اونۍ کې چې چا ثبت نام کړی وي په هماغه اونۍ کې به یې نوبت رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتهوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتیږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلي سبا به د کابل په دریو برخو دارالامان، قلعه زمان خان او تنگي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څانګې پرانیزي. د هغه په خبره له دې څانګو په ورځني ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډېر شمېر خلک د پاسپورت د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و چې د دوی په خبره د پاسپورت اخیستلو لپاره باید میاشتې انتظار وباسي.